یاد ذخیروي بند چې 26 متره اوږدوالی او 7 متره لوړوالی لري د 1000 متره مکعب اوبو زیرمه کولو ظرفیت په درلودو سره د سیمې شاوخوا 250 جریبه زراعتي ځمکه به هم خړوبه شي. په دې کې درې ځایه استنادي دیوالونه دي چې یو نوی آبادي کلي د استنادي دیوال پروژه ده چې هغه هم ډیزاین شوې ده، هم سرویس شوې ده، هم وزارت ته لېږلې ده. په نږدې وخت کې انشاءالله د هغو کار هم وشي. او دغه رقم د حجریم کلي استنادي دیوال پروژه ده، دغه رقم د پاس حجریم کلي استنادي دیوال پروژه ده. او په دې ضمن کې چې موږ ته د وزارت لخوا نه چې خلکو ته خوږې اوبه ورسېږي یو دوه پروژې پلي کېږي. په هغو کې مو هم هغه د سپین کاڼي کلي د ابرساني پروژه ده چې هغه تر ډیزاین لاندې ده. په نږدې وخت کې کېدای شي موږ وزارت ته ولېږو او د هغې خوا نه منظوري راسي او هر چا ته خپل کور کې نلکې ولګېږي. نوموړی چک ډیم د دوو دندو لپاره ډیزاین شوی ده. یو دا چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي چې شاوخوا 10,000 متره مکعب ذخیره جوړوي د اوبو، او بل زراعتي ځمکې ترې خړوبېږي چې تقریبا 215 جریبه زراعتي ځمکې به خړوبې کړي. سیموالو د یادې پروژې پلي کول اړین او پر ځای اقدام وبلل چې په بشپړېدو سره به د دوی زراعت لا پراختیا او پرمختیا ومومي، خو هممهال یې د ورته رغنیزو او انکشافي پروژو د تطبیق هیلې درلودې. یقیني چې دا به زموږ سره د اوبو په برخه کې د فصلونو د پټیو په برخه کې پراخه همکاري ده. همدا قسم ته موږ د اسلامي امارت د مشرانو نه هیلهمن یو چې موږ ته د دې په څنګ کې نورې پروژې هم منظورې کړي. دا د دغې کرنیزو ځمکو لپاره یوه ګټوره پروژه ده. دې سره به د کرنیزو ځمکې اندازه هم زیاته شي او د دې ترڅنګ به د کرنیزو ځمکو حاصلات هم زیات شي چې د اوبو کمښت ستونزه به ورسره حل شي. هیره د نوي چې په دې پروژه کې په لسګونو ماهرو او غیر ماهرو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې چې د اوبو او انرژۍ وزارت لخوا پرې 2.18 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي چې چارې به یې د 2 میاشتو په مدت کې بشپړې شي.